دا لار د پلی درې نه بازدرې ته تلونکې لار ده چې پکې په منځ کې واړه واړه کلي راځي. دا لار سمه جوړه نه ده، خو بیا هم خلک د ادم خان درخانۍ ګټ لیدوله راځي. کله چې موږ د ادم خان درخانۍ ګټ ته ورسېدو نو ومولیدل چې دغه ځای د ښایسته او دنګو دنګو غرونو په منځ کې دی. ادم خان درخانۍ د پښتو ژبې ډېر مشهور ولسي رومانوي داستان دی. ویل کېږي چې دا کیسه د اکبر باچا په دور کال 1556 او د کال 1405 په منځ کې مخې ته راغلې ده. ادم خان د ملکني جنسۍ د برې بازرې اوسېدونکی و او د پلار نوم یې سردار حسن خان و چې د یوسفزۍ قبیلې مشر و. ادم خان په ډېر ښه رباب غږولو چې په ټول ملکن کې مشهور و. د کوزي او برې بازدرې په منځ کې د غره په لمن کې یوه چینه بهېدله چې د کوزي او برې بازدرې